ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک کې د فالو آپشن فعال کړو. یعنې موږ غواړو چې د خپل فیسبوک فالو آپشن فعال کړو. که د چا 50,000 ملګري پوره وي نو کولی شي چې دا طریقه استعمال کړي او دا پوسټونه به ټولو ته رسیږي. خو مخکې له دې چې په ځینو ویډیوګانو کې د فالوور آپشن نه فعالېدو، هغه د خپل زیږېدو نېټه له 2000 کال څخه مخکې کې 1995-1996 ته چې برابره کړي بیا به جوړېږي. خو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو یوه یادونه کوم چې زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې په سرو لیکلو باندې کلیک وکړئ، د ګنټۍ نښان هم سره ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته د ټولو نه اول راورسېږي. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک را خلاص کړ ښکته به راشئ سیټینګ ته، اکاونټ سیټینګ، په ځینو کې به سیټینګ لیکل شوی وي، تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ ته داخل شو دغه صفحه راخلاصېږي، په دې کې به له ښکته راشئ، دلته لیکل شوي دي ګورئ پبلیک پوسټ. تاسو به په دې پبلیک پوسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به بله صفحه را خلاصه شي. لږ به انتظار وکړئ ترڅو بله صفحه را خلاصه شي. ګورئ دلته دا صفحه چې کومه را خلاصه شوه په دې کې به تاسو د ټول پبلیک کوئ. ښه ما خو تیار مخکې پخوا جوړ کړی دی، خو تاسو ته درښیم دا به پبلیک کوئ، دا به پبلیک کوئ، دا به هم پبلیک کوئ او د لاندې دا به هم پبلیک کوئ. د ښکته دا چې کوم آن آف لیکل شوي دا به آن کوئ. ښه دا ځای به آن کوئ. ښه کله مو چې دا آن کړ بیا به راشئ لږ پورته، فیسبوک به داسې ریفریش کړئ، له موبایل سکرین باندې به ښکته ګوته کش کړئ او دا به ریفریش کړئ. کله مو چې ریفریش کړ نو ستاسو د فعال آپشن چې کوم دی هغه فعال شو. اوس به د سکرین مخې ته څنګه راولئ، دا تاسو وینئ چې فعال شو، ټول پبلیک شول. اوس به له دې ځای څخه وځئ، د خپل فیسبوک پروفایل ته به لاړ شئ. زه تاسو ته ښایم. کله چې پروفایل ته راغلی پروفایل به راخلاص کړئ او تاسو ته به دلته لږ لاندې چې راغلی خپل ایډیټ ډیټیلز، په دې ځای کې به تاسو اوس دغه فعال آپشن مخې ته راولئ. خو شرط دا ده چې تاسو به لومړی یو ریکویسټ هم حتما شوی وي. تاسو چې کله یو ریکویسټ وشي تاسو ته به دغه ځای راخلاص شي فالویډ، دا به تاسو دغه خانه چک مارک کړئ او لاندې سیو باندې به کلیک وکړئ. خو چې کله تاسو ته یو ریکویسټ وشي تاسو ته دغه ځای خلاصېږي، سیو باندې به کلیک وکړئ، تاسو د فعال آپشن چې کوم دی هغه به د سکرین مخې ته راشي. زه تاسو به لږ انتظار وکړئ، دا دی تاسو اوس کتلی شئ زما د فعال آپشن چې کوم دی هغه سکرین مخ ته راغی. ما خو مخکې جوړ کړی 403 فعال دي. ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او شیر کړئ له ملګرو سره. او بله خبره دا که د چا د زیږېدنې نېټه بدلول غواړي نو اباوټ آپشن ته دې لاړ شي، دا کې به خپله زیږېدنې ورځ یا نېټه برث ډې به ایډیټ کړي. مننه کتلو څخه، مو ښه وخت ولرئ.